په سعودي عرب کې چې الیشا 007 کوم ډانسونه کړي دي او سونیا شاه کومه بهایي خوره کړې ده هغه یې څنګه کړې ده ویډیوګانې در سره شریکوم ورسره تاسو سره دا معلومات شریکوم چې دغه په باره کې نازي اقبال چې د پښتو یو داسې مشهوره سندرغاړه دی چې داسې ټول به تاسو پیژنئ هغې هم څه پیغام جاري کړی دی دغه پیغام هم په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دی نو تاسو به هم دلته موږ سره وګورئ قدرمنو د نازي اقبال نوم سره به تاسو ټول واقف یې آشنا به یې پیژنئ ځکه چې هغې په کلونو پښتو سندرې ویلي دي بلکې اوس هم پښتو سندرې وایي اوس مهال چې د الیشا 007 دغه معامله ګرمه ده چې هغوی سعودي عرب ته تللي دي هلته ډانسونه کړي دي بهایي خوره کړې ده او ټول خلک همدا خبره کوي چې سعودي عرب خو صرف د حج عمرې دپاره یو مقدس ځای دی دغه ځای کې دغه حج عمره کول پکار دي باقي د دې نه علاوه په دغه خاوره باندې که څوک تاسو منې کړي او که منې نه کړي نو تاسو خپله تصور هم مه کوئ ځکه چې دا خو یو داسې مبارکه خاوره ده چې زموږ نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خاوره باندې زندگی تیره کړې ده خو خیر الیشا 007 یا د هغې مور سونیا شاه یا د دوی کوم ارګنایزر چې دي که هغه عربیان دي که پښتانه دي یا دغلته ناس خلک چې دي دوی به په دې خبرو باندې څوک پوهوي البته دوی په دغه هر څه باندې پوهېږي هم خو بیا یې هم ځانونه غلي کړي دي نو د دې باره کې تاسو سره یو شارټ میسج موږ راوړی تاسو سره شریکوو چې همدغه میسج د نازي اقبال باره کې دی نازي اقبال په دې باره کې څه ویلي دي قدرمنو نازي اقبال دې باره کې ویلي وو چې دا پاکه خاوره چې په دې خاوره باندې سندرې ویل هېڅکله هم ښه خبره نه ده ځکه چې هغې د څه موده وړاندې داسې یو بلنه ورکړل شوې وه چې په سعودي عرب کې ته پروګرام وکړه کنسرټ وکړه خو هغې د دې هر څه نه معذرت کړی و نو د معذرت نه پس اگر که په هغې باندې هغه ارګنایزرز چې وو هغوی پې تنقیدونه هم کړي خو بیا هم هغه په خپله خبره باندې کلکه ولاړه وه او د خپلې خبرې نه وروسته شوې نو دغه د دې د خبرې هم زړې وې اوسنۍ نه وې هغې چې کومې خبرې کړې وې هغه څه موده مخکینۍ وې یعنې هغې ته مخکې افر شوی و خو اوس مو تاسو سره په دې وجه باندې شریکې کړلې چې هغې د دې هر څه نه انکار کړی و ځکه چې هغه یو سندرغاړې وه هغې به د دوی نه ډېرې پیسې ګټلې نو دوی ته هم پکار و چې د دغه خپل وجود نمایش یې نه کول او دغه مبارک ځای کې د دغه پروګرام نه انکار کړی و